بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، راځي چې درته نن د پښتنو د کلو حال ووایم چې نن سبا د پښتنو کلو کې څه حال دی. وای څوک په زندان کې، څوک په دار دی زمون کلی کې، او چې حق پرست دی هغه خوار دی زمون کلی کې. پکې هر چا ملا بند تړلی وي، دیرش ډزې په لاس، داسې یو تندر را گزار دی زمون کلی کې. او لکه شیطان خپلو کې دوه جنګوي، شر جوړوي، پکې د خان داسې کردار دی زمون کلی کې. او پکې څوک نه ګوري غریب ته د سړي په سترګه، څه د کمظرف اقتدار دی زمون کلی کې. او نه ضرورت شته د ریبار، نه څوک لیږي خطونه، په ټیلیفون باندې گفتار دی زمون کلی کې. او پکې د خوار مولا په بانک څوک روژه نه ماتوي، پکې شروع څه داسې کار دی زمون کلی کې. او پکې سړی بې پیسو بله خبره نشته، هر څوک په داسې رنځ بیمار دی زمون کلی کې. او مشر یې نشته، پکې سمه راجواړه جوړه ده، پکې سملاس د بریکار دی زمون کلی کې. او خپلو کې یو بل سره سم لکه علی او کافر، خفه د یاره پکې یار دی زمون کلی کې. او وی په خوله کې لومه لري، حق نه سترګې پټې ګرځي، سترګور هم پړندو شمار دی زمون کلی کې. او اوس د لیلا مجنون کیسې دلته څوک نه یادوي، دلته کوڅه په کوڅه پیار دی زمون کلی کې. او پکې هر چا دی سم د بریتو ازمرې نیولې، ځکه جنګونه های ناتار دی زمون کلی کې. او پکې شلولې اوزګار خیلو د کټونو لنګي، هر څوک بیکاره بې روزګار دی زمون کلی کې. او مړه یارانو که څه وایم خوله مې بدې ښکاري، د ښکلو هم څه عجیبه شان کاروبار دی زمون کلی کې. او دوه رونه خپلو کې مدام وي سره مشت و ګریوان د هر سړي تار تار دی زمون کلی کې. او د زمانې منصوران واړه جمع شوي پکې، ختلې هر مین پدار دی زمون کلی کې. او مور او لور سمې دوه ترلې داسې هوا رالوتې، ګیلمن زوی نه پکې پلار دی زمون کلی کې. او پکې دا ځینې خو بیخي په حیا کار نه لري، دا لا پیدا د چا په وار دی زمون کلی کې. او دا چې ظاهره څومره ښه شرع ته درست سړی دی، هم د جوړ کړی انتشار دی زمون کلی کې. او خدای ګو که درکړي بې مطلبه څوک چاټی نه اوبه، د خلکو دغسې معیار دی زمون کلی کې. ستاسو په کلی کې خو سم یار په یار سر ورکوي، عادله یار لکه د مار دی زمون کلی کې.